حکمتیار بیا افغانستان څنګه د جګړې لوري ته وړي؟ حکمتیار بیا څه پلان نیولی دی او پاکستان ته یې سفر ولې د شرم ځای دی؟ سلامونه لیدونکو، دا کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. پاکستان ته د سفر په ترڅ کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار هغه څرګندونې نه یوازې په افغانستان بلکې پښتونخوا کې هم د ملتپاله ځوانانو او سیاسینو له لوري توند غبرګونونو سره مخ دي چې د افغان حکومت خلاف یې کړي دي. حکمتیار او پاکستاني چارواکو که څه هم د نوموړي دغه سفر د سولې هڅه بللې، خو یاد فعالان بیا د نوموړي څرګندونو ته په پام باور لري چې د سفر تر شا سیاسي موخې مطرح دي. په پښتونخوا کې ملتپاله ځوانان له پیله تر دې مهاله پاکستان ته د حکمتیار سفر د دغه هیواد په ګټه د سیاسي اجنډا له مخې بولي او زیاتوي چې دا سفر ښایي د افغان حکومت په مقابل کې د پاکستان او ګلبدین حکمتیار د اړیکو متفاوت پیل وي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی او د پاکستان د پارلمان غړی محسن داوړ نیوکه کړې ده چې حکمتیار د پاکستان پر سټیټ د افغان حکومت خلاف څرګندونې کوي او په مقابل کې بیا دغه هیواد ورته په لوړه کچه ډیپلوماټیک تشریفات نیسي. نوموړي په دې اړه خپل ټویټر کې لیکلي دي چې دا د شرم خبره ده چې داسې یو جنګسالار ته د دولت په کچه پروتوکول وړاندې کیږي چې په اسلام آباد کې ناست وي او د افغانستان خلاف جنگ اعلانوي. د ملي عوامي ګوند غړي ایمل ولی خان بیا د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار ته پیغوري لهجه کارولې او ویلي دي چې تر کورنیو جګړو وروسته نوموړی په کوم مخ له پاکستاني چارواکو سره ګوري. پاکستان ته د ګلبدین حکمتیار راتګ د سوال وړ دی. آیا پاکستان خو به یو ځل بیا نه غواړي چې د 30 کاله پخوا رول په افغانستان کې ولوبوي؟ موږ په دې اړه وضاحت غواړو چې حزب اسلامي او جمعیت اسلامي خو به بیا افغانستان د جګړې لوري ته نه وي روان کړی. په همدې حال کې د پښتونخوا عوامي ملي ګوند غړي او د پاکستان برحاله سناتور خان زمان کاکړ هم پاکستان ته د حکمتیار پر سفر غبرګون ښودلی. نوموړي په دې اړه خپل ټویټر کې لیکلي دي چې که د اسلامي حزب جنګسالار مشر ګلبدین حکمتیار په پاکستان کې د جمعیت اسلامي غونډه کې ګډون کولی شي، بیا زه هم راهول ګاندي پاکستان ته د غونډې لپاره راوبولم. کانګریس یو ډیموکرات ګوند او کولی شي چې د هند او پاکستان اړیکې ښې کړي. د ګلبدین حکمتیار سفر په اړه صحیح نیوز ته را رسېدلي معلومات ښیي چې نوموړي د پاکستان د پوځ او استخباراتو له جګپوړو چارواکو سره هم د بندو دروازو تر شا لیدنې کړي او د افغانستان مسایلو په اړه یې بحثونه کړي دي. له تاسو ډېره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ. که غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ نو زموږ یوټیوب چینل درسره حتما او ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا و بلې ویډیو د خدای په امان.